سبحانه ما اعظم شانه لا يحد ولا يتصور. پرون دا خبره منګه وکوله چې مصنف رحمه الله د خپل کتاب په سر کې تسمیه او حمد راو لوجد اتباع د کلام الله نه، لوجد حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه، او لوجد اتباع د سلفونه. ٹھیک ده. اوس یو اعتراض پیدا کیږي او بیا د هغه اعتراض نه جواب کوو ان شاء الله. اعتراض دا چې اتباع د حدیثینو یعنی عمل په دې حدیث د بسم الله او د حمد باندې دا خو ممکن نه د نشي کېدلی. ولی ځکه د حدیثین په خپل منځ کې متعارض دي او په متعارضینو باندې عمل نشي کېدلی، نو په دې حدیثینو باندې عمل نشي کېدلی. دا حدیثین څنګه په خپل منځ کې متعارض دي؟ وای ځکه چې په حدیث د حمد او د بسم الله دواړو کې ابتدا ذکر رکنده ذکر او ابتدا آنی د آنی شرح چې کوم لفظ کارولای آنی معنا زمانی ها او بسیط تا یعنی دا معنا چې ابتدا په یو امر باندې صحیح کیږي، په دوه امرونو باندې نه صحیح کیږي. ابتدا په یو امر باندې صحیح کیږي. مثلا تا بسم الله راوړه نو بس ابتدا په بسم الله باندې وشو، د بسم الله نه وروسته که بیا حمد راوړي نو ابتدا په حمد ونه شو. ٹھیک دی کنه؟ نو ابتدا آنی دا آنی یعنی زمانی دا بسیط تا په یو امر باندې صحیح کیږي. نو ابتدا بالتسمیه به الته کیږي چې کله دا تسمیه په ټولو شیانو باندې مخکې شي، په ټولو اغیارو باندې مخکې شي. او ابتدا بالحمد به هلته کیږي چې کله دا حمد په ټولو اغیارو باندې مخکې شي. نو ابتدا بالتسمیه دا تقاضا کوي چې تسمیه نه په حمد باندې مخکې شي، او ابتدا بالحمد دا تقاضا کوي چې حمد دی په تسمیه باندې مخکې شي. نو متعارضین شو کنه شو، او په متعارضین باندې عمل نشي کېدلی، نو اتباع د حدیث او عمل بالحدیث نشي کېدلی. نو ته څنګه وایي چې مصنف د خپل کتاب په سر کې تسمیه او بیا ورپسې حمد لوجه د عمل بالحدیث ته وجه نه راوړي؟ سوال باندې پوښلې جواب دا ده چې ګوره دلته په ابتدا کې کومه چې ذکر دا په حدیث د تسمیه او د حمد کې متعدد احتمالات دي، او دا تعارض چې نه کنه دا په یو صورت کې راځي. تعارض په کوم صورت کې راځي؟ په یو صورت کې راځي. منګه حمل کوو په هغه صورتونو باندې چې هغه کې تعارض نه وي. په دې باندې پوه شئ. اوس هغه کوم صورتونه دي چې تعارض ناراضي، نو دا غینه مخکې په دې خبر باندې ځان پوهول پکار دي چې د ابتدا څو معناګانې دي، څو قسمه ده. یو ابتدای حقیقی لغوي ده، بل ابتدای حقیقی عرفي ده، او بل ابتدای اضافي ده. په دې باندې پوهیږئ. ابتدای حقیقی لغوي دي ته وایي چې یو شی په ټولو اغیارو باندې مخکې شي، که مقصود وي د اغیار او که غیر مقصود وي، یعنی په مقصود او غیر مقصود ټولو باندې مخکې شي. دې ته ابتدای حقیقي لغوي وایي. حقیقي ولې ورته وایي او لغوي ولې ورته وایي؟ حقیقي خو ځکه ورته وایي ځکه همدغه معنا موضوع د ابتدا ده، همدغه معنا موضوع د ابتدا ده، او استعمال د لفظ په خپل معنا موضوع کې دې ته څه وایي؟ حقیقت وایي کنه. معنا موضوع د لفظ ته معنا حقیقي د لفظ وایي، نو ځکه دې ته ابتدای حقیقي وایي. لغوي ولې ورته وایي؟ وای ځکه اهل لغت اولا دا لفظ د ابتدا د همدې معنا د پاره وضع کړی، نو ځکه حقیقي لغوي ورته وایي. په دې باندې پوهیږئ. دویم ابتدای حقیقي عرفي ده. هغه دې ته وایي چې یو شی صرف په مقاصدو باندې مخکې شي، یو شی صرف په مقصود او په مقاصدو باندې مخکې شي، په غیر مقصود باندې بیا که مخکې وي او که مخکې نه وي. دې ته ابتدای حقیقي عرفي وایي. حقیقي ولې ورته وایي؟ وایي ځکه متوجه شي چې اول دا لفظ د ابتدا د هغه اولې معنا د پاره وځو، بیا عرف عام دا لفظ د ابتدا د هغې معنا نه نقل که د دویمې معنا ته هم، او عرف عام دا لفظ د ابتدا په دې دویمه معنا کې بغیر د قرینې نه استعمالوي، بغیر د قرینې نه استعمالوي. او استعمال د لفظ په یوې معنا کې بغیر د قرینې نه دا علامه د حقیقت. ولې سلم څه وایي؟ رستو راځي د حقیقت علامه بیانوي.
وعلامته التبادر والعراء عن القرینه. علامه د حقیقت تبادر ده، یعنی چې د یو لفظ اطلاق شي او دا معنا په سرعت سره ذهن ترازی، او بل والعراء عن القرینه خالیواله د قرینینه. استعمال د لفظ په یو معنا کې بغیر د قرینینه د علامه د حقیقت. او اهل د عرف عام دا لفظ د ابتدا په دې دویمه معنا کې بغیر د قرینینه استعمالي، نو ځکه دا معنا حقیقي شوله. په دې باندې پوهیږي. او حقیقي عرفي ولې ورته وي؟ ځکه ناقلین یې اهل د عرف عام دی کنه یار. ناقلین یې څوک ده؟ چا نقل کړی دا اول معنا نه دویمه معنا ته؟ عرف عام نقل کړی، نو ځکه چې ورته وي حقیقي عرفي ورته وي. ښه نو ګوره دلته منقول خو دغه لفظ د ابتدا شو، ٹھیک ده. منقول عنه اوله معنا شو چې هغه تقدیم په ټولو اغیارو باندې. منقول الیه دا دویمه معنا شو چې هغه تقدیم په مقصود باندې فقط. نو د منقول عنه او د منقول الیه ترمن مناسبت پکار ده کنه؟ پکار. علاقه پکار ده کنه؟ علاقه پکار ده کنه؟ او د څه خو نشي کولای کنه چې دا پیاله د دې لپاره وزر او ته پیاله ورور په هوا باندې د پیالې نوم کړي، ولې ودا موږ نقل کو؟ نه د منقولن هو د منقول له ترمن شي پکار ده، یو علاقه پکار ده. علاقه دلته څه شي ده؟ علاقه دلته عموم خصوص ده. علاقه دلته څه ده؟ عموم خصوص ده. ابتدا بالمعنى الثاني دا عام ده، او ابتدا بالمعنى الاول دا خاص ده. نو د دوه شیانو ترمن چې هم خصوصي دا خاصه جانب نه موجبه کلیه صادقيږي کنه. نو کوم ځای کې چې ابتدا بالمعنى الاول لا شي، نو ابتدا بالمعنى الثاني خود به خود ورسره راځي. ځکه یو شی چې په مقصود او غیر مقصود دواړو باندې مخ کې شي، خو په مقصود هم مخ کې شو کنه. البته ابتدا بالمعنى الثاني بوي، یو شی په مقصود باندې مخ کې وي خو په غیر مقصود باندې به مخ کې نه وي. لکه دلته دا حمد، نو ابتدا بالمعنى الثاني شته خو ابتدا بالمعنى الاول نشته. نو علاقه عموم خصوص. دریمه معنا د ابتدا هغه اضافي ده. اضافي ابتدا اضافي. ابتدا اضافي چاته وي؟ ابتدا اضافي عبارت ده د تقدیم فی الجمله نه. تقدیم د شی په بعضی اشیاء باندې، تقدیم د شی په بعضی اشیاء باندې. لکه ولا يتصور، تقدیم د ولا يتصور په ولا ينتجو باندې. دا اوس ابتدائی اضافي ده. په دې باندې سره ابتدائی اضافي ځکه ورته وایي ځکه دا ابتدا په نسبت سره د بعضی اشیاء ته ده کنه. ولا يتصورو که مخکې خو په نسبت سره د رسو عبارت ته مخکې عبارت ته مخکې ده، نو ځکه اضافي ورته وایي. ښه په دې باندې پوه شوي. دا دریمه معنا د ابتدا، دا د ابتدا معنا مجازي ده. ښه دا د ابتدا څه ده؟ معنا مجازي ده. او د مجاز د پاره علاقه پکار ده کنه نه پکار. نو د معنا مجازي د ابتدا چې د معنا ثالثه ده، او د معنا حقيقي چې معنا اول او معنا ثاني ده ترمن علاقه هغه هم عموم خصوص ده. چې ده ابتدا بالمعنى الثالث دا عام ده، او ابتدا بالمعنى الاول والثاني دا خاصه ده. ولې یو شی چې په ټولو اغیارو باندې مخ کې شو، مقصودی که غیر مقصودی، ابتدا بالمعنى الاول، یا یو شی فقط په مقاصد باندې مخ کې شي په غیر مقصود باندې مخ کې نه وي، نو خو تقدیم فی الجمله راغی کرانه غي، په بعضی شیانو باندې مخ کې واله فکر راغی کرانه غي. نو ابتدا بالمعنى الثالث عامه، ابتدا بالمعنى الاول او بالمعنى الثاني خاصه. نو دلته علاقه عموم خصوص ده. نو د ابتدا درې معناګانې شولې کنه. پوه شو وربانې. اوس راشي احتمالات دلته په هغه ابتدا کې کوم چې په دا دوه روایتو کې ذکر ده، یو روایت د تسمیه دی او بل روایت د حمل ده. دلته نه احتمالات. څو احتمالات دي؟ ټول نه احتمالات. درې احادی دي او شپږ ثنایی دي. احادی احتمالات دا دي چې په دواړو روایتو کې ابتدا نه ابتدای حقيقي واغستل شي، دا یو. په دواړو روایتو کې د ابتدا نه ابتدای حقيقي عرفي واغستل شي، دوا. په دواړو روایتو کې د ابتدا نه ابتدای اضافي واغستل شي، دا څو؟ درې. او شپږ احتمالات هغه ثنایی دي. شپږ جوړ کا. په روایت د تسمیه کې د ابتدا نه ابتدای حقيقي، ٹھیک. نو په روایت د حمد کې ابتدای عرفي یا ابتدای اضافي، دو شو کنه شو. بل په روایت د تسمیه کې د ابتدا نه ابتدای حقيقي عرفي، ٹھیک.
نو په روایت د حمد کې ابتدای حقیقی لغوي او یا اضافي څلور. په روایت د تسمیه کې د ابتدا نه ابتدای اضافي، په روایت د حمد کې یا حقیقی لغوي یا حقیقی عرفي. شپږ جوړ شو که جوړ نشو؟ نو شپږ ثنایی او درې احادي دي. او تعارض چې ده کنه د الترازی چې کله مونږ د روایت د تسمیه او د حمد دواړو کې د ابتدا په ابتدای حقیقی باندې حمل، په روایت د تسمیه کې هم د ابتدا نه ابتدای حقیقی واخلو او په روایت د حمد کې هم د ابتدا نه ابتدای، نو بیا تعارض راځي چې ابتدای حقیقی څه ته وایي چې یو شی مخکې شي په ټولو اغیارو باندې. نو اوس حدیث تسمیه دا وایي چې تسمیه د په ټولو شیانو باندې مخکې شي، او حدیث د حمد وایي چې حمد د مخکې شي په ټولو. نو بیا تعارض راځي. په دې نورو صورتونو کې تعارض نه راځي. پوه شولې؟ ولې د مثال په تور په حدیث د تسمیه کې د ابتدا نه ابتدای حقیقی او په حدیث د حمد کې د ابتدا نه ابتدای عرفي. صحیح شو کنه؟ تعارض شته. ولې ابتدای عرفي خو چې یو شی مخکې شي صرف په مقاصد باندې، نو په مقاصد باندې خو شک نشته چې مخکې ده کنه مخکې ده کنه. یا مثلا په حدیث د تسمیه او په حدیث د حمد دواړو کې ابتدا حمل کا په ابتدای عرفي باندې. نو ابتدای عرفي څه ته وایي چې یو شی مقصود باندې مخکې شي، نو بسم الله په مقصود مخکې ده، حمد په مقصود باندې مخکې ده. یا دواړو کې حمل کا په اضافي باندې، ابتدا اضافي څه ته وایي؟ تقدیم فی الجمله، تقدیم په بعضی اشیاء باندې. نو که بسم الله مخکې شم په بعضی اشیاء مخکې ده کنه مخکې، حمد په بعضی اشیاء باندې مخکې ده کنه مخکې. نو دی صرف فقط دغه یو صورت کې تعارض راځي چې کله په دواړو کې مونږ د تسمیه په چا باندې حمل کو؟ حقیقی لغوي باندې. په دې باندې رسېږي. باقي په دې نورو اتوالو صورتونو کې تعارض نه راځي، سر په خلاصيږي. اوس په دې اتوالو صورتونو کې قوي احتمالات کم دي، هغه ان شاء الله سبا ته بس ده.